دلو دپاره آسمان ته وخیجوه او په دې سفر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د ډیرو مجرمانو عذاب وښوده. دا د دې لپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د دې جرمونو او د دې عذابونو نه وساتي. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې یو قوم باندې تیر شه چې د هغه قوم سرونه به په غټو غټو کاڼو باندې ریزه ریزه شول، په هغه به وټکولی شول. بیا به جوړ شو او هر کله به چې سر یې جوړ شو بیا به هغه غټ کاڼی د دې په سر باندې وغورځولی شو، بیا به سر زری زری شه. دا سلسله جاری وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه من هؤلاء یا جبرائیل، ای جبرائیله دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام ما ته ویلې چې دا هغه کسانو چې دوی د مانځه نه غافل اول. او په نورو روایاتو کې نور توجیحات هم راغلي. نه راشه چې کله مازن اذان کوي د مانځه وخت کیږي ډیر په اخلاص او صداقت سره الله ته ودرېږه مونځ وکړه چې د الله د عذاب نه بچ شي. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې د هغو مخصوصه اندامونه په ټوټو باندې ګنډل شوي ول او د حیواناتو په شان هغوی چغې وهلې او هغه د جهنم کاڼي به دوی خوړل او د خپل سینو ته به یې ننایستل. رسول الله فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه یا جبرائیل من هؤلاء دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام والسلام راته وفرمیل چې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې به د خپلو مالونو زکات نه ورکوه نو الله رب العزت په داسې دردناک عذاب کې دوی گرفتاره کړي او د دوی مال به د آخرت په ورځ باندې لوی اژدها جوړیږي د دوی په غاړه کې به پراته وي دوی به چیچي او دا به ورته وایي چې انا مالک و کنزک زه ستا مال او ستا خزانه یم. نه راشه چې ګټې خپل مال پاک او حلال کړه د الله حق پکې ادا کړه تر څو چې د الله د عذاب نه خلاص شي. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې هغه قوم ته دوه قسمه خوراکونه پراته ول په یوې کټوۍ کې پخه شوې او ښایسته غوښه او په بلې کټۍ کې هغه بدبویه او سخا او خامه غوښه پرته وه نو هغوی به دا بدبویه او خامه غوښه خوړله او پخه غوښه به یې نه خوړله. نو ما د جبرائیل علیه السلام والسلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي چې د الله په دې عذاب کې ګرفتاره دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ما ته ویلي چې دا هغه سړي دي چې الله رب العزت دوی ته حلالې ښځې ورکړې وي سره د دې بیا هم دوی په بدبختیو او په زنا کې اخته ول او دا نورې هغه ښځې دي چې الله رب العزت دوی ته خاوندان هم ورکړي ول خو بیا هم د بدو اخلاقو او فسادو ته دوی مخه کړې وه نو ځکه د الله رب العزت په دې عذاب کې دوی ګرفتاره دي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې هغوی د وینو په یو نهر کې پراته ول او چې کله به یې کوشش وکړه چې د دې وینو نهر نه راووځي نو دلته به د دوی په خولې کې بیا کاڼي وغورځولی شول بیرته به په دې وینو په نهر کې پراته ول او د دوی په ګېډو کې ماران او لړمان ښکاره کېدل. ما پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل علیه السلام دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام راته ویلې د هغه کسان دي چې په دنیا کې به د سود معاملې کولې سود به یې خوړه نن خو به یا ځان لپاره یا د اولاد لپاره یا د ښځې لپاره یا د قوم لپاره سود خورې پیسې ګټې خو د آخرت په ورځ چې الله کله تا جهنم ته غورځوي دا به وایي چې یا الله زما ښځه وغورځوه زما اولاد زما ورونه زما قوم و قبیله وغورځوه ما د خپل عذاب نه خلاص که الله به درته وایي کله داسې نشي کېدلی نه راشئ د الله نه ویرېږئ. متاسفانه چې نن زموږ په ټولنه کې ټولې معاملې په سود باندې روانې دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پنځم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې د هغوی ژبې او شونډې دواړه په قیمچیانو باندې کټ کېدلې. ما جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویل دا خلک دي چې خپله به یې نصیحت کوه او په خپله به یې عمل نه کوه بل چاته به یې نصیحت کوه په خپله عمل نه کوه. یا الله ته موږ ته نیک عمل راکړه یا الله ته د هغو جملو نه موږ مه ګرځوه چې بل چاته نصیحت کوو او په خپله په بدو باندې اخته یو.